عزتمنو محترم مشرانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تاسو ته او د خیبر ټولو قومونو ته او ټولو پښتنو ته زموږ د طرفه ډېر ډېر د اختر مبارکي وي. الله تعالی مو عبادت روژې تراویح د هر څه قبول او منظور وګرځوه. ملک صاحب هم چې کوم دی خبرې ورسره وشوې، تاسو ټولو ته د اختر مبارکي وي او تاسو ټولو چې کوم دی روژې د میاشتې عباداتو د قبولیت دعا کوي تاسو ته، او موږ یې د په حق کې کوو چې الله تعالی د مشکل چې کوم راغلی دی او دا مشکل چې کوم دی د ځان له مشکل نه دی بلکې دا د کوکیخیل د خیبر او د ټول پښتون مشکل دی. او موږ په ملک صاحب نصیر احمد باندې فخر کوو چې په هغه باندې څومره کوششونه وشول دا تاسو ته اندازه نشته چې هغه یې د شینه په شا کې د کوم میشن یې چې نیولی دی او کومه خبره ده د پښتون د حقوقو، نو موږ چې کوم دی کوکیخیل یا افریدی یا خیبر د پښتون د حقوقو نه بهر نه یو. دا ټوله مسله د موږ د ټولو پښتنو شریکه ده او د مخالفو هغه مخالف چې څوک پښتون له حق نه ورکوي، د پښتون حق نه مني، نو هغه په دا پروپاګنډا باندې سر دی او دا کوششونه کوي چې دغسې مشران لکه ملک نصیر احمد دی دا د پښتون د لیول مشر دی، د پاکستان د لیول مشر دی، چې هغه دغو شیانو نه منکر وګرځوي، په شی کې دباو پرې واچوي، تکلیف پرې جوړ کړي. خو د الله په فضل او تاسو ټولو په اتفاق او تعاون باندې چې هغه چې په یوه ذره وربشه باندې چې کوم دی موږ په حقوقو باندې د پښتون په حقوقو باندې بالکل کمپرومایز ته نه تیار. خو په دغه شکل نور پښتانه چې کوم گرفتار شوي دي په جعلي فایرونو کې لکه صمد لالا شو، علي وزیر شو، حکیار مسعود شو، نجیب مجبور شو او دغسې نور چې څومره دي چې موږ ته کېدای شي چې ځینو نامې رایاد هم نه وي، ورته معلوم هم نه وي. بله ورځ هم یو کس د هغه نه راخلاص شو، د جیل نه راخلاص شو، هلکه یې موږ ته دا هم پته وه د غریب چې دا نیولی کله څومره وخت یې په جیل کې تېر کړ. دا ټولې هغه حربي دي چې پښتون د خپلو حقوقو چې کوم جدوجهد شروع کړی دی چې هغې نه خلک واړوي. خو زه تاسو ته عزیزانو یوه خبره کوم چې کومه پالیسي دغو ادارو دغه وسره د ریاست هغه ارګانونو هغه خلک چې په شریکه باندې وسره د اقتدار په کرسۍ ناست دي بس یې څه وایي وایي ونامه خبره، دا ټول یوه خبره ده. و د دوی چې کومه پالیسي ده موږ بار بار دا خبره کوو چې په دا پالیسۍ کې نه د وطن ته چې ته فایده رسېدلې ده، نه د وطن خلکو ته رسېدلې ده، نه د وطن ترقۍ ته رسېدلې ده، پردي غلامۍ کول دي او په دا کې څو کسانو ته ذاتي فایده رسېدلې وي چې هغه تاسو ټولو ته بلکې د پاکستان ټولو مظلومې طبقې ته دا معلوم دي چې هغه صرف د ځان غم کوي، د وطن غم یې نه دی کړی. نو چې کوم خلک په اقتدار کې وي او د ځان غم کوي او د ملک غم نه کوي او د خپل ولس غم نه کوي، نو غدار خو دی مقدمې خو پکار دی چې دو خلاف جوړې شي، سزا خو پکار دی چې دو ته میلاو شي. نو د هغې په ځای باندې جعلي مقدمې و فایرونه یې په هغو خلکو کړي دي چې څوک د ملک خیر غواړي، څوک خپل حق غواړي. ملک څه شي ته وي؟ خو ملک دا دی چې التکوز په پنجاب کې پنجابی دی، په بلوچستان کې بلوچی دی، په سند کې سندی دی، په پښتونخوا کې پښتون دی. نو چې دا راغونډ کې خو دا ملک شه که نه، نو چې زه خپل حق غواړم، د پښتون حق غواړم، نو دا ملک ورانول دي که ملک جوړول دي؟ نو زه خو د ملک جوړولو خبره کوم، د ما مشر د ملک جوړولو خبره کوي. نو پکار دا ده چې بار بار په دا پالیسۍ باندې سوچ وشي، خلکو ته پته ولګېږي چې دغه پالیسۍ تباهي راوړه، دومره تباهي یې راوړه چې مرګ، جوبله، میسنګ پرسن ورسره چې کوم دی قرضونه، نن هم پاکستان د قرض د قسط خلاصولو لپاره نور قرض غواړي او څوک یې نه ورکوي، دغې ته څوک نه دی تیار. نو موږ چې کوم دی یو ځل بیا دغو عوامو ته اول سر کې چې کوم دی پښتنو ته خواست کوو چې په دې شي ځان پوه کړي چې تا خلاصئ
د تا کامیابي په اتفاق کې ده و اتفاق چې کوم دی لنډ خبرو لپاره دی دومره اوږده ډیټیل ته ضرورت نشته د ما په وسایلو د پښتون په وسایلو د پښتون اختیار د ما په مرکز کې چې کوم دی د مرکز په پارلمان کې مساوي اختیار د ما په خپل وطن کې په خپله صوبه کې خپل اختیار د ما د سره سلسله جوړه شوې وه په فدرالي نظام باندې چې پاکستان جوړېده او موږ رضاکارانه چې کوم دی پاکستان په جوړېدو کې شمولیت اختیار کړی و موږ غلامۍ له شمولیت نه اختیار کړی چې زه پاکستان جوړ کړم او په هغه پاکستان کې بیا زه غلام وم پښتون پکې غلام وي نه چې کوم حیثیت یې تا دی دا حیثیت یې ما دی که دا حیثیت ماله نه راکوي دا زه بالکل غواړم او دا واخلم دغه لپاره چې کوم دی عدالت لمسم و دغه لپاره چې کوم دی د مزاحمت لیارم خپلوم پر امن مزاحمت خو دا حق زه غواړم او دا چغه زه ټول پاکستان ته رسوم و دا چغه زه تمامو مهذبو قومونو ته او اقوام متحده او دنیا ته رسوم چې زه خپل حق غواړم امام اسلام د خپل حق په تور باندې تورن شوي هغه په زندانونو کې اچولي نو موږ بیا د دغه جرګې په وساطت باندې هغو خلکو ته هغو ادارو ته هغو قوتونو ته خبره کوو چې بس په سړیتوب باندې دا خلک موږ چې کوم تا باندې کړي دي جعلي اف آی آرونو کې د دغو ټولو د فورا رهایي مطالبه کوو او که داسې ونه شوه نو موږ چې کوم دی بارپور مزاحمت تحریک هم چلوو